علما وایي تفسیر روح البیان کې یو ورځ یو مدرسې ته یو طالب راغی، استاذ سره یې ډېر وخت تیر کړ. تاسې چې دلته ناست یئ طالبانو څومره انسانان یئ، په هر یوه کې بالقوه یو صفت سته. دا صفت بالقوه پیل ته راوباسه او دا په چا راویستل کیږي؟ په کار کولو چې په سړي کار وکړي که نه. دا 100 نفره که هر چې شي تاسې نه که هر رقم ته کار واخلو اخیستی سي مربیانو تربیه کوونکي. تاسې نه داسې کار نه بې درته وایم، زه خپل هوښیار خلک یې پوهېږئ. بالقوه هر څه درکې سته ده، خو چې هر چاته په لاس ورسئ نو هغسې کار درنه اخیستی سي. ولې ځکه تاسې کې هر قسم قوه سته ده، خو الله پاک مو داسې مربیانو ته واروله چې د اسلام په خیر استعمال سي. نو چې شاګرد ورته راغی او ډېر وخت یې تیر کړ، دا شاګرد د استاذ ته ډېر داسې ځان هغه کو چې یعنې زه خو ډېر د کمال چيختن یم، ته ولې ما ته ډېره توجه نه کوې. وخت پې تیر سو استاذ ورته ویلې چې سړي ما ته پته لګېږي نو ته ولې ځان وینه، زه ما سره کله کله اسرار شریکوه که نه. ویلې سړیه ته زه چې د تا په د باطن کې وینم، بالقوه چې در کې وینم ډېر د کمال چيختن نه یې. ولې مې؟ خو وایي نه په تنګ یې که دا استاذ ورته ویلې صحیح ده زه یو کار کوم. وی څه کار کوې؟ وی په یو سور دې خبروم. بله ورځ ته یو بل شاګرد د دې استاذ په دې مدرسه کې دا شاګرد یې پټ که. دلته یو پسه حلال که او دا پسه یې بوجۍ کې واچو. نو په دې وخت کې د شاګرد راننوته، دا چې ډېر غوښتنه کوي چې ما په رازونو خبر که. چې راننوته نو چې وی کته استاذ وی دا څه کوې؟ وی دا مې پلانکی شاګرد حلال که. غوسه مې ورته راغلې. وی څه وایې؟ وی چېرته دې واچوي؟ دې بوجۍ کې مې اچولی ده او ته کوشش راسره وکړه چې همدلته یې کوټه کې دفن کړو. وی زه صحیح ده جای راغوچ که دفن یې که. ډېر وخت ووته د شاګرد پلار مدرسې او مکتب ته راغی او د استاذ ته ویلي چې د ما زوی وي بس بلکل ښه د سبق وایي روان ده. ای بیرته رخصت که. چې رخصت یې که هغه راغی، دا سړی پسې وروته د طالب او دا شاګرد پسې وروته او د پلار ته ویلې پلاره درته ویللی یم نسم خو درته به ووایم. پلار زوی دې شته د نه زوی دې حلال کړی ده. چا حلال کړی؟ استاذ حلال. څه وایې؟ هلته دفن کړی ده. ورسه پلار ته په دوه لګېږي ما علم پسې رالیږلی ده حلال کړی. لاړو طالبانو هغه ته څه ورته وایي؟ نه بادشاه ته ورغی، حکومت ته عریضه یې وکړله. حکومت ته چې ورغی حکومت عسکر راولېږل. وی چېرته یې کړی دی؟ ولې استاذ حلال دی نه که؟ سړی کله مې حلال کړی ده. سور مه یې پښه کوه که نه حلال دی که ته به ظلم کوې زه به تا ته نه وایم. ښځه صحیح ده. نو چې کوم جي کې ده په پلانکي جي کې چې عسکر ورغلل جای چې رالوڅ که چې بوجۍ راوایسته چې پسه پکې پروت ده او شاګرد ته خبر ولیږه. اصلي شاګرد ته وی راوځه. چې راووته پلار ته ویلي وي دا دې زوی د که بل څوک وی و. وی اصل ما امتحان کو، ته ما نه غوښتنه کوله چې ما سره هم لږ اسرار شریکوه. نو دا مې یو سر ورسره شریک که افشا یې که. بین المحبین سر لیس یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. داسې ده که نه تعلیم؟ هم د الله او د رسول په مابین کې یو سور ده. خو اوس خبره دلته دا ده علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی دا د الله او د رسول په مابین کې یو سر ده او دی دا متشابهات دي. په متشابهاتو مې ټول مفصل بحث درته کړی، پوی به یې که نه. او فکر کوم طالبانو داسې مې پوی کړي یې که چېرته بریلوی مریلوی د سره مخ سي. زه فکر نه کوم چې ورواموړئ عزتي په اسانه باندې. د تفویض رایه د موږ د اهل سنتو رایه ده که نه. دوی تاویل پسې سر ماتوي طالبانو. نو کله چې دی وی دا له متشابهاتو نه د غیر له الله نه بل څوک په دې علم نه لري او یو نبی علیه السلام هم په دې علم لري وایي صلی الله علیه وسلم.
دی شهاب الدین آلوسی وی او بعضې اولیاو تم الله عز وجل په دې متشابهاتو باندې علم ورکړی. طالبانو په تفسیر مظهري کې هم لیکلي دي چې الله عز وجل نبی علیه السلام هم په متشابهاتو علم درلود او مجدد الفسانی رحمه الله هغه هم ویلي چې ماتم الله عز وجل علم په متشابهاتو راکړی خو راسپړه مې نه ځکه دومره اسرار پکې پراته دي که افشا یې کم دنیا به په تزلزل باندې راسي او دنیا کې به فتنې خپرې سي. دومره نادر اسرار دي. اسرار به نه افشا کوي که نه که سور د افشا که هلته سړي کار خراب کړو که نه اسرار به نه افشا کوي. خو هغه څوک الله د دې اسرارو دپاره مختاروي. مظهري کې هم لیکلي دي چې مجدد صاحب ته معلوم ول او رسول الله ته او بعضې اولیاو دی هم وایي طالبانو شهاب الدین آلوسی وایي چې چاته معلوم دي. یو نبی علیه السلام ته معلوم ول او یو